سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې کوم نارینه واده نه وي کړی او هغوی ته دا پته نه وي چې په لومړۍ شپه به د مېرمنې سره څنګه کوروالی کوي، ځکه چې په لومړۍ شپه د مېرمنې سره د کوروالي په وخت کې د هغې د بکارت پرده په کومه طریقه باندې وشلېږي چې هغې ته تکلیف ونه رسي او تاسو هم د لومړۍ شپې نه خوند واخلئ. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا معلومات درکړم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو دارنګې ډېر نارینه دي چې هغوی د واده په شپه خپله ناوې په کوټه کې تنها وویني نو ډایرکټ یې ورشي او د هغې نه کپړې وباسي او کوروالی ورسره شروع کړي چې د دې په نتیجه کې د هغې مېرمنې ته دومره زیات تکلیف ورسي چې هغه ترې نه خفه شي. نو دوستانو تاسو چې کله اول کمرې ته لاړ شئ نو 2 رکعته نفل وکئ او الله تعالی نه سوال وکئ چې دا واده په ما باندې بختور شي. د هغې نه پس خپلې مېرمنې سره کښېنئ او خپلې مېرمنې سره د کور باره کې خبرې وکئ چې زما د مور پلار به ډېر زیات عزت کړي او زموږ په کور کې به جنګ جګړې نه پیدا کړي. دوستانو په هغې نور تاسو ښه پوهېږئ چې مېرمنه تاسو پوه کړئ چې ستاسو کور اخره کې بیا روان نه شي. د هغې نه پس ورسره بیا نور ګپ شپ ولګوئ، د هغې د ملګرو باره کې د خپل ملګرو باره کې ورته ووایئ او هغې نه پس ورته د کوروالي اشاره وکړئ. د هغې نه پسې بیا په غېږ کې راونیسئ او د هغې په شونډو باندې شونډې کېږدئ او ورسره د هغې د سینو په سرونو باندې لاسونه هم ووهئ او خپل لاس د هغې په پرتوګ کې دننه کوئ او د هغې په کوز باندې چې کوم د بزر دانه ده هغه والا دومره مالش کوي چې د هغې شهوت سم راپاسي او بیخي د هغې بدن اور شروع کړي. دوستانو دا د بزر دانه داسې شی دی چې دې ته د شهوت مرکز هم وایي. دې مالش کولو سره به ستاسو مېرمنه دومره جوش کې راشي چې بیا ورسره کله تاسو کوروالی شروع کوئ نو هغه به پوه هم نه شي او د هغې د بکارت پرده به شلېدلې وي. دوستانو چې څه ټایم تاسو خپل ذکر د مېرمنې په شرمګاه کې دننه کوئ نو خپل ذکر باندې خامخا تیل ولګوئ، ځکه دوستانو چې په لومړۍ شپه د مېرمنې شرمګاه ډېره زیاته تنګه وي او تاسو چې ورکې بیا خپل ذکر په جلک سره دننه کوئ نو دا مېرمنې ته ډېر زیات تکلیف رسوي. څه ټایم چې تاسو د مېرمنې په شرمګاه کې ذکر دننه کوئ نو د مېرمنې په خوله باندې خوله کېږدئ او د هغې یو لاس کې خپل لاس او په بل لاس کې خپل لاس ورکئ او په هغې باندې اوده شئ او ښه مضبوط یو څو جټکې ورکئ. دوستانو 2-3 جټکو سره به هغې له لږ شیان تکلیف وي خو چې کله هغه خوند کې راشي نو هغې نه به دا تکلیف ایر شي او تاسو به د کوروالي نه خوند واخلئ. دوستانو دارنګې ډېر نارینه وي چې هغوی ورسره ډایرکټ کوروالی شروع کړي چې د دې په نتیجه کې د هغې مېرمنې شرمګاه زخمي شي او بیا هغوی هفتو پورې کوروالی نه شي کولی. نو دوستانو په دې ویډیو کې چې ما تاسو ته کومه د کوروالي طریقه وښوله، تاسو چې دارنګې خپلې مېرمنې سره کوروالی کوئ نو تاسو په لومړۍ شپه د 3 ځلو پورې کوروالی کولی شئ. د 3 ځلو نه زیات مه کوئ. په 2مه شپه ورسره بیا تاسو چې څومره کوروالی کوئ نو د هغې نه پس ورسره کوروالی وکئ، ځکه چې په لومړۍ شپه د هغې شرمګاه له دومره تکلیف نه دي رسول پکار. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو حتما لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د واده په شپه د مېرمنې سره دارنګې کوروالی وکړي چې خوند ترې هم والي او نقصان ولا هم ورنه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان ترېنه خوند واخلئ. دوستانو دارنګې